خبر د پنجشیر په شتل کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمن نښته دوام لري. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلي کوم پنجشیر کې ځای سرچینې وایي دغه ولایت کې د طالبان او مقاومت جبهې ترمن سخته نښته روانه ده. سرچینو زیاته کړې چې دغه نښته پنجشنبې د غبرګولي پر شپږ د پنجشیر په شتل ولسوالۍ په ارزو دره کې پیل شوی او تر اوسه دوام لري. سرچینو په وینا دغه نښته داسې مهال رامنځته شوه چې طالبان څو لویو مقاومت جبهې پر پټنځایونو بریدونه وکړل. که څه هم دغه نښتو تلفات روښانه نه دی، خو مقاومت جبهې نن مازدیګر اعلان وکړ چې هغو ځواکونو په ارزو دره کې د طالبانو پر یو چورلکه نسکوره کړې او څلور پکې ناست کسان یې نیولي دي. د طالبان تر اوسه دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ هم طالبانو په ارزو دره کې د مقاومت جبهې پر پټنځایونو برید وکړ، خو د دغې جبهې ځواکونو لخوا په شا وتمبول شوه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.